نسي خبره را پیاس وي ځوانو په جرمني کې اوبه وړي مړ په مزري پسکله نو دا کاز وي د زموږ سره شاګرد هغه تر راسه د لږ تسلي خبره خو د قرآنیان ته وکړه ډېر په بغارو په نارو دا کاریز زه چې ورنم یو بل مولوي صاحب بیان کوي وایي دا خلک نه دي دا زموږ دا د پیسو دپاره ایمان هم پرېږدي اسلام هم پرېږدي دین هم پرېږدي هر څه د کفارو من ټوله هلته په عیاشیو په دې اوپغو کې غټ ما ورته کوم تعزیت له راغلی دا اوس ته کومه تسبیح ورکوې د هغو خوارانو یار ځوان شي څه وي دي په اوبو کې بیا نو تا د اسلام هم ورته وایست او ته راغلی یې د چیز لپاره د تعزیت لپاره ته به دا خلکو ته تسلي ورکوې تعزیت ورکوې لیکن د دوی ځوان دي د ایمان او د اسلام هم ورته وایست څه حکمت نه ده او دی داسې دا خبره نو څه فکر دا رقم نو ته اندازه ولګوه چې علم ورسره یې حکمت نه وي ورسره دا علم معاش دا حکمت دا ځان ته یو شی موږ ته به مولانا انور بدخشاني صاحب په کلاس کې ویل بدخشان ډېر غټ شي وختي خو موږ داسې دا نوي نوي مولایان راپورته سواسم ډېر جذباتیان یاست کلي له چې ورسې نو خو پخواني ملایان په مسجدانو کې امامان د پخوا رواجونو کیسې را روانې کړي یو بستې نو چې ورسې دا د کفر وکړي دا د شرک وکړي دا د چش وکړي په دویم ورځ په مسجد کې بیا دیوال وسوي نوموي دې خوا دې نوموي دې په کار خو دا ده چې سړی حکمت هم سره وي چې حکمت هم سره وي هلته یو فارغ وی راغلی یو کلي د کلي امام وروره په مسجد کې لمونځونه ونیموي مسجد کې د وضو دپاره ځای جوړ کړ مثلا دا او هغه د کلي ښه پیر صاحب هم نو دی چې راغلی بس ورور پیر صاحب په مخه واستې دغه یې په مخه واستې ده چې خبرې ورته شروع کړې وروره خلک راولاړ شو دی نو نه دی ټکولی دی ګرده کلي دی ووایي چې ولاړ یا استاد څه ویل وضو خو دی ونه هغه د الله بنده تا خو علم حاصله کړي خو معاش و حکمت نه ووایي نو یو کال یې نور په ووایه هغه چې راغلی و دا کلي والا ته وویل چې دغه زموږ د امام چې کوم دی دا پیر صاحب د دې دغه د ژیړي برېښتان چې هر برېښته د چا په کور کې پروت دی دا به دومره خیر و برکت چې دومره دغه به وروره کله یې ورته خطی سي د ژیړي برېښتان یې ګرده په وشکې ودخل نو خار یو یو برېښته وړي چې کور یې د برکت دپاره کېږي هغه نو باره مجبوره شو موسسې ته یې پرېښوي ولاړ نو علم حکمت علم معاش چې دواړه یې نو سړی کلی سي او ګزاره کوله